ننګرهار کې یونما دفتر د انتقال لپاره 3 میاشتې مهلت وغوښت. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د ختیځ دفتر مسولینو په لیدنه کې د اوسنی دفتر د قرارداد پای ته رسیدو له امله د انتقال لپاره 3 میاشتې وخت وغوښت. ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون سره د طبي تجهیزاتو مرسته وشوه. ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون سره د جرمني مرستې افغان ماشومانو لپاره موسسې له لوري د 15,000 افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وشوه. ننګرهار کې د جبري نکاح مخنیوی وشو. د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ د امر بالمعروف امریت محتسبینو د یوې یتیمې نجلۍ چې مور له لوري کفالت کیږي او د تر زامنو یې غوښتل چې په زور نکاح وکړي مخنیوی وشو. یا د نجلۍ د واده سره موافقه نه درلوده چې د امر بالمعروف محتسبینو له لوري د خپل خوښې نکاح انتخاب اختیار ورکړل شو. تورخم کې بې کیفیته لیمو بیرته پاکستان ته مسترد کړی شول. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د قرنطین مدیریت مسولینو په تورخم کې له پاکستان څخه وارد شوي 15 ټنه لیمو چې د کانکر په ناروغۍ اخته و بیرته یاد هیواد ته مسترد کړل. ننګرهار کې د قومونو قبایلو چارو ریاست له لوري دوه کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمني چې 9 کاله وړاندې رامنځته شوې پکې دواړو خواو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي وو. ننګرهار دوربابا ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې مخابراتي اسانتیاوې کمزوري دي. د سیمې اوسیدونکو د خدماتو چټکتیا غوښتنه کوي. بلخوا د ننګرهار مخابراتو رئیس وایي دوربابا کې مخابراتي پوښښ زیاتېدو لپاره په نوي سایټونو کار روان دی او په خبرهای راتلونکو 2 میاشتو کې به د ننګرهار هیڅ یوه سیمه له مخابراتي خدماتو بې برخې نه وي. او د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله 40 سلنه ډېر شوي دي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست ویان محمد حنیف حکمل رسنیو ته ویلي د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه امنیت، پر وخت د خدماتو وړاندې کول، د کیمیاوي سرو د عامه پوهاوي پروګرامونو، د آفتونو او ناروغیو کنټرول او د کرنیزو ځمکو پراختیا یاد کړي.